ساینس په دریو برخو ویشل کېږي چې له هغې جملې څخه یوه یې طبیعي پوهنې دي. طبیعي پوهنې بیا په دوو برخو ویشل کېږي: فزیکي پوهنې او بیولوژیکي پوهنې. په دې لوست کې به وګورو چې بیولوژي څه ته وایي. په عمومي توګه کائنات له دوو برخو څخه جوړه ده: ماده او انرژي. د ژوند له مخې بیا ماده په دوه ډوله ویشل کېږي: مړه او ژوندي. فزیکي علوم هغه علوم دي چې د مړو شیانو په اړه بحث کوي. بیولوژیکي علوم بیا هغه علوم دي چې د ژوندیو موجوداتو په اړه بحث کوي. اوس راځو دې ته چې بیولوژي څه ته وایي. بیولوژي له دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده: بایوس د ژوند په معنا او لوګوس د علم یا څېړنې په معنا ده، چې د ژوندیو موجوداتو له ځانګړنو څخه بحث کوي. بیولوژي د طبیعي علومو یوه څانګه ده چې مطالعه موږ سره د ژوندیو موجوداتو د جوړښت، ځانګړتیاوو او پېژندنې کې مرسته کوي. یا په بله وینا، بیولوژي هغه علم دی چې د ژوندیو موجوداتو د خارجي او داخلي جوړښت، د ژوند څرنګوالي او ځانګړنو په اړه بحث کوي. څرنګه چې په طبیعت کې ډېر زیات ژوندي موجودات ژوند کوي، هغوی مختلف شکلونه او جسامتونه لري. د بیلګې په توګه د حیواناتو له ډلې څخه تر ټولو لوی حیوان آبي نهنګ دی چې نږدې 30 متره اوږدوالی لري او 180,000 کیلوګرامه وزن لري. د هغه زړه یوازې د یو عادي موټر په اندازه لوی دی. او په مقابل کې د میکروسکوپي حیواناتو له ډلې څخه مایکروپلازما جینیټیلیم چې ډېر کوچنۍ باکتریا ده شتون لري چې جسامت یوازې 0.2 مایکرومتره ده. که وغواړو مقایسه کړو، نو د بورې یوه دانه چې نږدې هر یوه یې د 1 ملي متر په اندازه ده. یوه دانه د بوره د مایکروپلازما جینیټیلیم په پرتله 15,000 ځله لویه ده. د دې لپاره چې ژوندي موجودات وپېژنو، باید د هغوی ځانګړنې او خواص وپېژنو. کومې ځانګړنې دي چې ژوندي موجودات د غیر ژوندي موجوداتو څخه بېلوي؟ ژوندي موجودات لاندې ځانګړتیاوې لري چې په همدې خواصو له غیر ژوندي موجوداتو سره توپیر لري. په کال 1848 کې هوګن موهل په لومړي ځل د حجرې دننه ټول مواد د پروتوپلازم په نوم یاد کړ. پروتوپلازم د ژوندي موجوداتو اساسي ماده ده. پرته له پروتوپلازم څخه ژوند ناممکن دی. ټول ژوندي موجودات له یو یا ډېرو حجرو څخه جوړ شوي دي. په بدن کې ټول کیمیاوي تعاملات میتابولیزم بلل کېږي چې انرژي او د حجرې لپاره ضروري مواد تولیدوي. ژوندي موجودات د خپل نسل د بقا لپاره تکثر کوي یا ډېرېږي. تکثر په زوجي او غیر زوجي بڼو صورت نیسي. ژوندي موجودات د خپلې ودې او بقا لپاره خوړو ته اړتیا لري. د خوړو له لارې هغوی وده کوي او ژوندي پاتې کېږي. خو غیر ژوندي موجودات خوړو ته اړتیا نه لري. د خوړو تجزیه کېدل د هغه په ساده اجزاو باندې د فزیکي او کیمیاوي لارو باندې هضم بلل کېږي. وده هغه پروسه ده چې پکې د ژوندي موجوداتو د جسم زیاتوالی کوي. دا د حجرو د زیاتوالي او یا د حجروي لویوالي له لارې صورت نیسي. د اکسیجن د اخیستلو او د کاربن دای اکساید، انرژي او حرارت تولید پروسې ته تنفس وایي. د ژوندي موجوداتو له بدن څخه د فاضله موادو خارجولو ته اطراح وایي. حیوانات په فعاله توګه د پیچلو سیستمونو سره عکس العمل ښیي او خوځېږي، او نباتات که څه هم ثابت دي، خو کولی شي د رڼا او یا اوبو لوري ته غیر فعال عکس العمل یعنې تخریش وښیي. ژوندي موجودات د خپل ژوند د بقا لپاره اړ دي چې له چاپیریال سره توافق وکړي. هغوی په فزیکي او فزیولوژي بڼو کې بدلونونه راولي ترڅو د چاپیریال شرایطو سره ځانونه عیار کړي. ځینې موجودات له ناوړه چاپیریال څخه تېښته کوي او ځینې ورسره توافق کوي. آیا تاسو کله فکر کړی چې ولې موږ باید بیولوژي زده کړو؟ دا مضمون یوازې د امتحان لپاره نه، بلکې زموږ د ژوند راتلونکي او عقیدې اړخ لپاره خورا مهم دی. بیولوژي د ژوند علم دی. دا موږ ته ښیي چې ژوند څنګه پیدا شوی، څنګه دوام لري او څنګه له منځه ځي. د صحیح مسلکونو لپاره بنسټیز علم دی بیولوژي. هر څوک چې غواړي ډاکټر، نرس یا صحي کارکوونکی شي، باید لومړی په بیولوژي ښه وپوهېږي. هضمي، عصبي، د وینې دوران او نور سیستمونه څنګه کار کوي، دا بیولوژي ښیي. بیولوژي د درملو جوړولو او د ناروغۍ په پېژندلو لپاره مهم دی. جینیتیک موږ ته ښیي چې ځانګړتیاوې له یو نسل څخه بل نسل ته څرنګه انتقالېږي. بیولوژي د مسلمان لپاره د خالق پېژندنه ده. د یو مسلمان لپاره بیولوژي یوازې ساینس نه، بلکې هره حجره، هر سیستم د الله تعالی د قدرت ښکاره نښه ده. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي: او ستاسې په نفسونو کې نښې دي، نو آیا تاسې نه وینئ؟ کله چې موږ حجرې، بدن، د ژوند پیچلتیا او طبیعت مطالعه کوو، دا ټول موږ د الله جل جلاله لور ته سوق کوي. هر څه په یو خاص نظم او حکمت سره جوړ شوي چې دا د خالق لویوالی ښیي. بیولوژي ډېرې څانګې لري، خو دلته عمده څانګې په لاندې ډول مطالعه کوو. زولوژي د حیواناتو مطالعه چې د هغوی طبقه بندي، چلند او فزیولوژي اړخونه پوښي. بوتاني د بوټو علمي مطالعه د دوی فزیولوژي جوړښت او طبقه بندي په شمول. اناتومي د بدن جوړښت او برخو مطالعه ده. فزیولوژي د بدن د فعالیتونو او د کار طریقه مطالعه کوي. هیستولوژي د حجرو او نسجونو مطالعه ده. پاتولوژي ناروغي مطالعه کوي. تکاملي بیولوژي د ژوند د تنوع په تاریخ کې د اصلونو او د بدلونونو مطالعه ده. حجروي بیولوژي د حجرو د جوړښت، دندو او فعالیت مطالعه کوي. مالیکولي بیولوژي د حجرې دننه د مالیکولونو جوړښت، فعالیت او تعامل مطالعه کوي.
جنیتیک د وراثت او موجوداتو کې د بدلون مطالعه ده. ایمونولوژي د معافیت سیستم او د دې غبرګونونه د ناروغۍ پر وړاندې مطالعه کوي. ایکولوژي د ژوندي موجوداتو او د دوی د چاپیریال ترمنځ د تعاملاتو مطالعه ده. استروبیولوژي بیا په کائنات کې د ژوند مطالعه ده چې له ځمکې هاخوا وي. سمندري بیولوژي د سمندري موجوداتو او د دوی د ایکوسیستمونو مطالعه ده. بایو انفارمیټیک کې بیا بیولوژي له کمپیوټر ساینس سره یوځای کوي ترڅو بیولوژیکي معلومات تحلیل کړي. سنتیتیک بیولوژي د نوي بیولوژیکي برخې یا سیستمونو ډیزاین او جوړول شامل دي پکې. مایکروبیولوژي د کوچني ضربیني موجوداتو مطالعه ده. فایکولوژي الجی مطالعه کوي. ویرولوژي د ویروسونو مطالعه ده. پاراسایتولوژي د پاراسیتونو او د دوی د کوربه سره د تعاملاتو مطالعه ده. هلمنتولوژي د چنجیانو مطالعه ده. اورنیتولوژي د الوتونکو مرغانو مطالعه ده. او هیپتالوژي د خزندو مطالعه. همدارنګه اکتیالوژي کبان مطالعه کوي. مایکولوژي بیا فنګي مطالعه کوي. د دې ټولو څانګو کې به په راتلونکو ویډیوګانو کې مفصل پر هر یو باندې بحثونه وکړو. د لوست لنډیز بیولوژي د ژوندیو موجوداتو څخه بحث کوي. بیولوژي علم تر ټولو ستر ارزښت د ټولو ژوندیو موجوداتو پیژندل دي. بیولوژي علم د مطالعې اصلي موخه د ژوندیو موجوداتو لپاره ګټوره نتیجه لاسته راوړل دي. د ژوندیو موجوداتو ځانګړتیاوې عبارت دي له پروتوپلازم، تغذیه، میتابولیزم، وده، هضم، اطراح، تنفس، تکثر، حرکت او توافق. همدا ځانګړتیاوې دي چې یو ژوندی جسم له غیر ژوندي جسم څخه جلا کوي. پوښتنه: بیولوژي څه ته وایي؟ سم ځواب دی د ژوندیو موجوداتو علم. بله پوښتنه: کوم یو د ژوندیو موجوداتو له ځانګړتیاوو څخه نه دی؟ سم ځواب دی فوتوسنتیز. ځکه فوتوسنتیز یوازې په نباتاتو کې وي.